بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزتمند مؤمنان ورونو، اسمي كتاب کتل په کتاب کې یو حدیث په مخ باندې راغی. دا حدیث ډیر ضروری حدیث ده. الله دې موږ او تاسو ته عمل ور باندې راکړي. نو ما وغوښتل چې دا حدیث هم تاسو سره شریک کړم او موږ او تاسو ټول په ګډه له دې حدیث نه استفاده وکړو او الله رب العالمین ته بزاری کوو چې رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. دا داسې حدیث ده چې کوم راوي بیانوي، هغه راوي دې په بیانولو 3 وارې بېهوشه کیږي. په 4م ور باندې دا حدیث دی مبارک بیانوي. دا صحابي څوک ده؟ دا صحابي ابو هريره رضی الله عنه ده. په مسجد نبوي کې ناسو له صحابه کرام سره، له تابعین سره یو کس راغی، پوښتنه یې وکړله، وای دا څوک ده؟ وإذا أبا هريرة رضي الله عنه ده. کله چې د حلقه خلاص سوله، خلق ترین لاړل، دی ورغی تپوسی وکړل، وای ما ته یو حدیث بیان کړه چې تا خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی وي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي، وای کینه زه به حدیث درته بیان کړم. ورسته ورته وای حدیث داسې ده، وای ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. کله چې دا خبره وکړه چې ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، نور بېهوش شو ابا هريره رضی الله عنه. څو وخت وروسته په هوش کې راغلی، بیا یې وویل، وای ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. بیا بېهوش شو، بیا په وخت کې راغی، بیا یې وویل چې ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. بیا بېهوش شو 3 ځلې. 4م ځل چې په هوش کې راغی، نو دې کس ته وای ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې په ورځ د قیامت به په 3 قسمه خلقو باندې الله رب العالمین جهنم ګرم کړي. په 3 قسمه خلقو به الله رب العالمین جهنم ګرم کړي. کله چې وای مال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره واوریدله، چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په ورځ قیامت به الله رب العالمین په 3 قسمه خلقو جهنم ګرم کړي. اول قسم خلقی عالم او قاری ده، حافظ دی قرآن یا قاری دی قرآن او یا علم. په یو روایت کې علم، په بل کې قاری راغلی. 2م قسم خلق به په سرمایه‌دارانو باندې به الله رب العالمین جهنم ګرم کړي. 3م به په مجاهد باندې جهنم ګرم کړي. ګورې دا حدیث چې کله ابو هريره رضی الله عنه دې کس ته بیانوي، ابو هريره رضی الله عنه دومره طاقت او توان نه لري، دی بېهوشه کېږي 3 ځله، بیا دا حدیث ورته بیانوي. مؤمنه مسلمانه دا حدیث په غور سره واوره. نو کله چې الله رب العالمین اول علیم نه پوښتنه وکړي یا له قاری دی قرآن نه پوښتنه وکړي، وایي څه دې کړي دي یا دې څه وکړل په دنیا کې، د ما دپاره دې څه کړي دي، د ما د رضا دپاره رب العالمین به ورته فرمایي. دی به ورته وایي چې ای رب العالمین ما د تا د دین مسائل خلقو ته بیانول، دعوت مې ورته کول، تبلیغ مې ورته کول، شپه ورځ مې یوه کړې وه، تکلیفونه مې تیر کړل.
نو الله رب العالمین له طرفه به ورته وویل سي وایي کذبته، تا دروغ وویل، تا خو په دنیا کې سي تا علم وکړل، له علم وروسته دې بیا د دې دپاره ځان مبلغ جوړ کړل سي تا ته خلق یو پوه او ښه مبلغ او یا ښه خطیب ووایي. تاسې کله خطبه ویله ای عالمه، تا د دې دپاره ویله چې د تا په دنیا کې د دې دپاره دعوت و تبلیغ و خطیب له ځانه جوړ کړل چې د تا نوم په دنیا کې لوړ او روښانه سي. تا ته خلق ښه خطیب ووایي، تا ته خلق ښه مبلغ ووایي، تا ته خلق قسم قسم نمونه درکړي. تا ځان د مشهورتیا دپاره له دین نه کار واخیستل او هغه مشهورتیا ما په دنیا کې تا ته درکړله، اوس دې په آخرت کې ځای نسته. تاسې کوم علم کړی و، کوم دعوت و تبلیغ و خطیب دې له ځانه جوړ کړی و د دنیا د مشهورتیا دپاره چې ته په دنیا کې مشهوره سي، په داسې عالم یاد کړل سي چې پلانی مبلغ، پلانی خطیب. نو علم و تبلیغ و خطیب سي د له ځانه جوړ کړی و دا ټول رئاء الناس و، له ځانه د یو ریاکار انسان جوړ کړی و، هر څه د دنیا د شهرت دپاره و. نو هغه نوم و شهرت په دنیا کې ما درکړل، په دې دنیا کې د نوره حصه نسته. نو الله به ملایکو ته وایي چې پړ مخې جهنم ته کش کړي، جهنم ته به الله رب العالمین نه باسي. قاری د قرآن ته به الله رب العالمین وفرمایي چې تا قرآن یاد کړی و، حفظ د قرآن دې کړی و، څه دې وکړل؟ دی به ورته وایي، قاری د قرآن به ورته وایي یا الله ما شپه ورځ د قرآن تلاوت کول، خلقو ته مې بیانول. الله به ورته وایي کذبته، دروغ دی وویل، تا خود قرآن د دې دپاره یاد کړی و د ځان د مشهورتیا دپاره چې خلق تا ته ښه قاري ووایي، خلق تا ته د نوم او د شهرت دپاره تا تکلیفونه کول، زحمتونه دي کول چې په دنیا کې مشهوره سي او خلق دی وپیژني، په نومونو دی یاد کړي. رئاء الناس قاری دی لزانه جوړ کړي و د ریا دپاره د هر عمل کول. نو هغه نوم په دنیا کې درکړل، خلقو پلانی قاری صاحب، پلانی قاری صاحب، پلانی حافظ صاحب، دا نومونه یې در باندې کېښودل د شهرت دپاره، د ما د رضا دپاره د کوم عمل نه و کړی. نو الله به ورته وفرمایي ملایکه ورته چې دی جهنم ته کش کړي، پړ مخې به جهنم ته کش کړي. نسأل الله العافیه. الله دې موږ او تاسې ټول مؤمنان له جهنم نه وساتي. رب العالمین دې موږ او تاسې ټول له ریا نه وساتي. ای حافظه د قرآن له ریا نه ځان وساته، ای قاری د قرآن له ریا نه ځان وساته، ای عالم له ریا نه ځان وساته، ای عالم له مشهورتیا نه ځان وساته، ای عالمه هر عمل دی لوجه الله که دعوت تبلیغ خطبه دی ټول لله دی الله دی رضا دی پاره جوړ کړه. حافظ دی قرآن هذا القياس. بیا با سرمایدار راولی پښتنه به جنی وکړي، ای سرمایدار څه دی وکړل د ما دی پاره په دنیا کې دی څه وکړل، د ما د رضا دپاره دې څه وکړل؟ سرمایدار به ورته وفرمایي ای الله، ای رب العالمین، صدقات مې ورکول، یتیم او کونډې او فقیر ته مې صدقې ورکولې، کومکونه مې ورسره کول، مساجد و مدرسو کلو دیو دیو دی سره مې ډېر کومکونه کول. الله رب العالمین له طرفه به جواب ورکړل چې کذبته، دروغ دی وویل، تا خو په دنیا کې چې د صدقه کوله د ریا دپاره دې کوله، تاسې په دنیا کې خیرات کول د ریا دپاره دې کول چې ته په نومونو یاد کړل سي. پلانی صاحب خوم دومره سخي ده، پلانی صاحب خوم دومره کومکی انسان ده،
تا د نامو دپاره صدقات کول، د ځان د مشهورتیا دپاره دي خیراتونه کول، بیا چې د کله خیرات کول په هغو مسلمانانو به د احسان بارول. هغه نوم مې په دنیا کې در کړل، مشهوره سولې، خلقو به سخي، کومک کوونکی، دا نومونه به خلقو در باندې کېښودل او هغه مشهورتیا مې په دنیا کې در کړله، په دې دنیا کې د نوره حصه نسته. کشي کې ملایکو ته به الله وفرمایي دا به جهنم ته کش کړي. هغه سرمایه دار چې د کومک د الله د رضا دپاره نه وي، د ریا دپاره وي، د صدقې د ریا دپاره وي، د مطلب دپاره وي، د ځان د شهرت دپاره وي، د ځان د مشهورولو دپاره وي، چې ما خلق په نومونو باندې یاد کړي او زه مشهوره سم په خلقو کې. نو الله رب العالمین به ورته وفرمایي چې دا نوم ما په دنیا کې در کړل، په آخرت کې دې اوس ځای نسته. بیا به مجاهد راولي، مجاهد ته به الله رب العالمین وفرمایي وایي تا څه وکړل؟ مجاهد به ورته وفرمایي ویا الله ما ځان مړ کړل، مړ سوم، ټوټې ټوټې سوم د تا د دین دپاره، د تا د دین د خدمت دپاره، تا د دین د سرلوړي دپاره. الله رب العالمین به ورته وفرمایي وایي کذبته، دروغ وایي، تا خو چې ځان ووځل یا دې مړ کړل یا دې ځان ټوکر ټوکر کړل، د نامو دپاره دې وکړل، تا خو د دې دپاره وکړل چې تا ته خلق یو پهلوان ووایي، یو بهادر ووایي، یو زړور ووایي، د ځان د مشهورولو دپاره، د ریا دپاره دي ځان قرباني کړل، ځان د ټوکر ټوکر کړل، د ما د رضا دپاره د ځان نه د ټوکر ټوکر کړی، تا د ځان د مشهورولو دپاره چې ما ته خلق زړور قومندان ووایي، زړور مجاهد ووایي. هغه نومونه مې په دنیا کې در کړل، په دې دنیا کې د نوره حصه نسته. ملایکو ته به الله وفرمایي چې دام جهنم ته کش کړي. مؤمنه مسلمانه هر عمل چې کوي د الله د رضا دپاره یې وکړه. عالمه دعوت کوي، تبلیغ کوي، مسلمانانو ته خاص د الله د رضا دپاره، له ریا نه ځان وساته. د ما دې په الله ذوالجلال قسم وي چې بیا به په ورځ قیامت بیا به هیڅ په درد درته ونه خوري، د ځان د مشهورتیا دپاره، د ځان د مشهورولو دپاره چې تا خلق په قسم قسم نومونو یاد کړي، بیا به د په ورځ قیامت د الله په نزد حصه نه وي. لکه څنګه چې له دې حدیثه موږ وفهمول، هغه عالم چې رئاء الناس وي، د خلقو د دې دپاره دی دعوت تبلیغ علمي کړی وي چې ده ته خلق قسم قسم نومونه یاد کړي، د ریا دپاره، د الله د رضا دپاره یې علم نه وي کړی، نو اول جهنم به په ده باندې الله رب العالمین ګرموي. قارب هذا القیاس، د ما ګرانه وروره قاري صاحبه، حافظه د قرآنه، د ځان د مشهورولو دپاره کوشش مه کوه، په ورځ قیامت به الله جهنم در باندې ګرموي. هر څه د الله د رضا دپاره کړه، ای حافظه د قرآن او ای عالمه، هر څه د رب العالمین د رضا دپاره کړه، دعوت دی، تبلیغ دی، تدریس دی، علم دی، هر څه یوازې یوازې د رب العالمین د رضا دپاره کړه. نور به دې په دنیا کې الله تا ته مقام هم در لوړوي، درجات به دې در لوړوي، او په ورځ قیامت به دې هغه لوړ درجات بعد الانبیا دې تاوي چې د وجه الله د الله د رضا دپاره دې هر څه کړي وي. او ای سرمایه دار وروره، تا ته چې الله دنیا در کړې ده، صدقات وکړه، د الله د رضا دپاره یې وکړه. د نن زمانې سرمایه داران بعضې، ټول نه، سرمایه داران ځان ته یې کمرې نیولې وي دی زکات ورکوي، ځان ته یې کمرې نیولې وي صدقات ورکوي. دا صدقه دې د الله په نزد نه ده قبوله، ولی د الله د رضا دپاره صدقه وکړه. له یتیم سره کومک وکړه، له کونډې سره کومک وکړه، د نامو دپاره صدقه مه کوه.
داسې صدقه وکړه چې بیا په بل چا باندې احسان هم ونه بولي. ولي یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. الله رب العالمین په درېیمه سپاره کې فرمایي احسان په چا مه باروه. څه چاته صدقه ورکړې او له چا سره کومک خیرات او صدقات وکړې احسان مه ورباندې باروه. الله رب العالمین ته دې تا صدقه بالکل قبوله نه ده. کوم وخت دا صدقه د ریا الناس کړې وي، د ریا دپاره دې کړې وي، د ځان د مشهورولو دپاره دې کړې وي، د ځان د نامو دپاره دې کړې وي چې خلق ماته سخي ووایي او خلق ما په نورو نومونو باندې یاد کړي. هغه سرمایه‌دار چې د الله د رضا دپاره صدقات ورکوي، د الله د رضا دپاره کومکونه کوي، مساجدو مدارسو سره له مؤمنانو کونډو یتیمانو سره، د هغه په ورځ قیامت ډېره لوړه مرتبه ده. هغه عالم چې علم یې کړی وي د الله د رضا دپاره، دعوت کوي د الله د رضا دپاره، هغه قاری چې شپه ورځې قرآن ته وقف کړي وي د الله د رضا دپاره، خلقو ته قرآن درس ورکوي، د دې ډېره لوړې بعد الانبیا د دې درجات دي. خو چې لوجه الله وي، ریا پکې نه وي، له ریا نه ځان وساتئ ای عالمه، ای حافظه د قرآنه او ای سرمایه داره. دریم کسب مجاهد وي، الله رب العالمین چې ورته فرمایي چې تا د څه شي دپاره ځان قربان کړل؟ تا خو د نامو دپاره ځان قربان کړل، تا خو د مشهورتیا دپاره، ما ته خلق زړور ووایي، ما ته خلق پهلوان ووایي، ما ته خلق بهادر ووایي، د دې دپاره ته جنګېدلې، تا خو د کلمت الله العلیا دپاره نه یې جنګېدلی، ځان دې نه ده قرباني کړی. هغه نوم یې په دنیا کې درکړل، په دې دنیا کې د نوره حصه نسته. مؤمنانو ورونو، الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته په دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې موږ او تاسو ټول اقوال افعال اعمال لوجه الله وګرځوي، د الله د رضا دپاره. عزتمن ورونو، والله العظیم چې بیا ورځې قیامت ډېره سخته ده. اعمال مو اصلاح کړئ مخکې له دې چې الله حساب در سره وکړي. په خپلو اعمالو مو فکر وکړئ، په خپلو قولي فعلي عملي کړو وړو مو فکر وکړئ مخکې له دې چې الله رب العالمین تاسو سره حساب وکړي. د دې هر څه پوښتنه به کېږي. لږ عمل وکړه، د الله د رضا دپاره یې وکړه. که ټول عمر نیک اعمال وکړې خو چې د الله د رضا دپاره نه وي، هباء منثورا، هیڅ قدر بیا په ورځ قیامت دې تا د اعمالو ته الله نه ورکوي. لږ عمل وکړه، د الله د رضا دپاره یې وکړه. الله به د احد غر غوندې دومره به درته لوی او غټ کړي د اعمال. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو اعمال را اصلاح کړي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته په دې حدیث د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین دې موږ او تاسو له جهنم نه وساتي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو علما او قاریانو سرمایه‌دارو مجاهدینو ټولو ته د نیکو هدایت وکړي. الله دې موږ او تاسو ټول په صراط المستقیم برابر کړي. خدای ذوالجلال دې موږ دعوت، دې موږ تبلیغ، دې موږ صدقات، دې موږ جهاد لوجه الله وګرځوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.